نو چې یو زنانه دومره هوښیارئ ته دې ته بیا مه ګورئ چې یاره د دې عمر خو 10 کاله دی او 12 کاله دی او 14 کاله دی که تاسو خیال کړئ د یو نیم سړی واده وکړي جنۍ راولي د 18 شلو کالو او چې کله یې کور ته راولي بیا سر ټکوي لکه ولي مړو یا خو په هېڅ نه پوهېږي نو له د خبرې چل ورجوي نو اوس صحیح شه دې عمر 18 کاله دی عقل یې تیز نه دی کله یو سړی واده وکړي کم عمره جنۍ راولي اوس هم خوشحاله یاره ماشاءالله وي عمر یې کم دی خو هغه د مشرانو ښځو خوی دی وایي که نه وایي د دې هلکانو باره کې موږ نه وایو یاره د پلاني هغه زوی د عمر نه کم دی خو ماشاءالله سړی دی وایي د عمر نه کم دی خو څه دی سړی دی عایشه رضی الله عنها د 9 کالو په عمر کې هغه ښځه وه او داسې عامه ښځه هم نه وه سمه ښځه وه او چې الله سبحانه وتعالی دې اوچت انسان له غوره کړې ده او معمولي زنانۍ چېرته بله دا خبره ورسره یاده ساتئ چې که اوس څوک دا سوال وکړي چې صحیح شو موږ په دې باندې پوه شو چې عایشه رضی الله عنها ښه هوښیاره جنۍ وه او الله ورله تیز عقل ورکړی او په کم عمرۍ کې نکاح کېږي او چې کله دا د کوروالي لایقي نو ورسره کوروالی هم کېدی شي والسؤال دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمر ته وګوره 53 کاله او د دې جنۍ عایشه رضی الله عنها د دې د عمر ته وګوره 9 کاله نو څومره فرق دی 4 کاله 4 کاله دوی په منځ کې فرق دی دا څنګه یعنې ولې د دومره ډېر عمر والا سره واده ای دا مناسب دی داسې کېدی شي الجواب د دې مسلې دا خبره یاده کړئ دا بس خلک دا خبرې کوي دا عوام یاره هلته پلاني ملک او پلاني علاقه کې سم ظلم وشو ولې مشر سړی دی وایي جنۍ واده کړه ظلم په څه دی ولې ها ظلم هله دی چې کله دا مشر سړی د دې جنۍ د ساتلو نه ظلم هله دی چې کله د دې سړي سره مالي طاقت دومره نه چې د جنۍ پې وساتي صحیح د ظلم دی خو چې یو سړی بدني طاقت لري مالی طاقت لري او د کم عمر جنۍ سره واده وکړو څه چل دی دې کې څه دي ما خو دې په څوک پوه کړي نه څه چل دی ظلم د کوم طرف نه دی کوم ځای کې ظلم دی خو دا فطرتونه د دې بعض الټه شوي دي او عقلونه عجیبه خبره د انګریزان او کافران یهود و نصارا او د هغوی په لار چې کوم روان دي دوی به چغې شروع کړي دا د ښځو د حقوقو دپاره چې چغې وایي او د میره جسم میري مرضي والا دوی ډېرې چغې شروع کړي اوله وایي د دومره کم عمره جنۍ سره وګوره پلاني ځای کې واده وشو ها راځه وایه چکر به درله درکړو د یوروپ چې هلته ته وینې یاریانې او دوستیانې د هلکانو د جنکو په سکولونو کې وړې وړې جنکۍ واړه واړه هلکان د یو بل سره مینه محبت کوي بلکې یوروپ ته هم مزه کراچۍ کې یو څو کاله مخکې قصه راغلې وه هغه هلک چېرته د 14 کالو جنۍ د 12 کالو او مور پلار نه ورکول هلک تماچه راوړې دا ولې جنۍ ویشتلې بیا ځان ویشتلی موږ خودکشي کړې ده ولې ځکه چې موږ په یو بل مینو او موږ یې نه پرېښودو د دې قصو په باره کې هیڅ چا چېرته دا ونه وایي چې دا ظلم دی دا ناروا دي بلکې ماشوم د ماشومې سره خو پرېږده که یو مشر سړی د یوې کم عمره جنۍ سره زنا کوي په دغه ملکونو کې هغې ته حریت وایي هغې ته ازادي وایي هغې له نوم د څه ورکوي عشق لکه اوس که چېرته یو جنۍ دا ووایي د دوی په مخ کې چې زه د پلاني عاشق یم او هغه پلانې د 40 کالو دی او دا جنۍ د 15 کالو ده یا د دې هم کمه نو په دې باندې دوی اعتراض نه کوي وایي دا جنۍ عاشقه ده او مینه ړندوي مینه څه مینه ړندوي خو که چېرته دا 40 کالو والا او 50 کالو والا راولګي صحیح شرعي واده وکړي د جنۍ د مور پلار نه اجازت والي او جنۍ پې هم راځي او د دې حق ورکړي مهر او کور ته یې راولي ښه په حیا او په عزت سره بیا دنیا ځمکه راوچته کړي او اسمان راوچت کړي هله وایي ظلم وشو هله ظلم وشو د دومره کم عمره جنۍ سره په دې خبرو کې مه راځئ
دا خبرې د غرب د انګریزانو د یوروپ والا او دا لیبرل او علمانیان چې د هغوی خبرې دی راویستې شریعت حد نه دی ایښودی چې لکه هلک به 13 کالونه بری او جنۍ به 13 کالونه بری دا نشته چې د واده لایقي هېڅ خبره نه دي کیسه دي نو خبره ما دا کوله چې د یو کس عمر زیات او د جنۍ عمر کمی دا دومره فرق په منځ کې د یو طبیعي خبره ده داسې عجیبه خبره نه ده چې یو سړی په دې کې راشي او اعتراض کوي چې دا څنګه بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا خبره عیب نه ګڼلی کېده بلکې زموږ په زمانه کې هم عیب نه ګڼلی کېږي چې فطرت برابري که نه اوس کې یو کې زیات عمر والا سړی د کم عمره جنۍ سره واده وکړي تاسو څه وایي عباس وایي د سړي ځان په شرمونو وشرموي وی په آخري عمر کې وشرمېد دې کې د شرم څه دي یو سړي طاقت یې کېږي مالي او بدني ځان له کم عمره جنۍ راوسته ښه د شریعت په حدودو کې دننه ده په څه شي ځان وشرموي څه چل شوی دی وري هېڅ هم نه دي شوي او که دا خبره درته الټه کړم نو بیا که د جنۍ عمر زیات وي او د هلک کمي بیا ګوره اکثر خلک اعتراض هم نه کوي بیا ډېر اعتراض او بعض کوي جاهل هله وایي د مور په ځای ښځه راوسته نو په یو کې دې هم نه پرېږدي راشه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مجتمع او معاشرې ته ګورو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 25 کالو د 40 کالو ښځې سره واده نه دی کړی د خدیجې سره بیا د سوده سره بیا د زینب بنت خزیمه سره رضی الله عنهن دا هغه زنانه دي چې دوی عمرونه زیات او بعضو لکه صحابه کرامو کې هم داسې شته چې عمرونه زیات او د ښځو عمرونه یې کم لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه عمر بن خطاب واده کړی یعنی دا خو بیبیانې ډېرې وې یوه پکې وه ام کلثوم چې دا د علي بن ابي طالب رضی الله عنه لور وه په هغه وخت کې عمر بن خطاب امیر المؤمنینو او دا لور ولا علي بن ابي طالب ورکړی د هغه نه غوښتي د دې ډېر کم عمر نو دې کیسه دي بلکې دا کرسچن او انګریزان په موږ باندې اعتراض کوي د دوی سره چې کوم کتاب دی چې الکتاب المقدس او انجیل ورته ویلی کېږي او دوی پکې تحریفات هم کړي دي کې شک نشته په هغې کې دا خبره شته چې دا مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور دا د 12 کالو وه او دی غوښتلې وه یوسف النجار له چې دا یو نیکعمله سړی و د هغه زمانې مشهور سړی او په هغه ورځو کې د یوسف النجار عمر چې کله دا وغوښته نو هغه 9 کاله څو 9 کاله او د مریم عمر څومره و 12 کاله یعنی په منځ کې تقریبا 70 کاله فرق دی 70 کاله فرق دا د دوی هغه کتاب کې دا خبره لیکلې حالانکه زمونږ د پیغمبر او د عایشې رضی الله عنها په عمر کې دومره فرق نه و نو بیا تعجب په څه باندې ولې په دې تعجب کېږي او په هغې تعجب نه کېږي او زه درته یو ښکلې خبره وکړم عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وحی راله او هغه د 40 کالو په مکه کې وی هغه 14 کاله ژوند تېر کړی بیا لاړ مدینې ته او هلته 10 کاله ژوند تېر کړی ثم توفي صلی الله علیه وسلم بیا په مدینه کې وفات شو اوس دلته ګوره د عایشې سره یې نکاح په کوم ځای کې کړې ده مکه کې که مدینه کې مکه کې که چېرته دا کار ناروا وې او یا دا خبره د نیوکې لایق وې قریش به غلي پاتې شي هغه قریش چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وړه وړه خبره پسې ګرځي چې دا ول راونیسي او په څه طریقه د پورې وخاندي او په د پورې استهزا وکړي آیا په دې خبره به هغوی غلي پاتې شي نو دا چې غلي پاتې شي څه مطلب شو یعنې دا کار هغه وخت کې څه عیب نه دی ښه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړي چېرته لاړ مدینې ته لاړ مدینه کې څو کاله دی مدینه کې څوک اوسېدو یهود صحابه کرام انصار چې کوم الله یې صفت کړی دی منافقین او مشرکین دا ټول مدینه کې
الله وی لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود. اے پیغمبر د مؤمنانو سره چې سخت دشمنی کوي هغه د یهود دي. بیا منافقانو څه کمی کړی دی؟ هر کوشش یې کړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه طریقه بدنام کړي او لوی دلیل بې څه دی؟ واقع د افک په عایشه رضی الله عنها باندې بهتان ولګو. که چېرته دا کار ناروا وی په هغه مجتمع کې او یا دا غلط کار وی، دا یهود او دا منافقان به غلي پاتې شي. ځکه چې رخصتي د عایشې رضی الله عنها په کوم ځای کې وشوه؟ مدینه کې. نو چې کله د دې رخصتي وشوه مدینه کې، نو دوی به غلي پاتې شي چې دا کار ناروا. دا دنیا به په سر راغستی و چې راشي وګورئ هغه مسلمانان چې ورته پیغمبر وایي هغه د 9 کالو جنې یې راوسته کور ته. ویلی به یې که نه به یې ویلی؟ هغه یهود پې غلي پاتې شو. هغه یهود هم څه ونه وي، منافقان هم څه ونه وي، د مکې مشرکان هم څه ونه وي. دا څه عیب نه او داسې شوي دي په هغه معاشره کې په خپله. نو زه دا ویمه د مولیانو صاحبانو ته او چې څوک څه نه څه علم لري او په دې خبرو باندې هسې ردونه کوي، هغوی ته دا ویمه چې دا یاده کوي کله هم د یوې خبرې فیصله د ځان نه مه کوه چې څو پورې تا هغه زمانه نه یې پېژندلي، هغه خلک دې نه یې پېژندلي، هغه ځمکه دې نه یې پېژندلي په کوم ځای کې چې دا کار شوی دی. چې دا هر څه دې وپېژندو د دې نه بعد بیا د دې حادثې په باره کې یو حکم بیان کړه. اوس یو سړی د مکې د حالاتو نه دی خبر په هغه زمانه کې، د مدینې د حالاتو نه دی خبر، د عربو د عاداتو نه دی خبر، د قریشو د عاداتو نه دی خبر، او دی راشي وایي جي دا کار چې په هغه زمانه کې شوی دا کار صحیح نه و ځکه چې موږ ته خپل ځان پرېږده موږ ومنګه. ته اول د هغه خلکو حالات معلوم کړه، د هغوی رسم و رواج معلوم کړه، د هغوی ذهن معلوم کړه. د هغې نه بعد بیا راشه وایه چې دا کار څنګه دی او څنګه نه دی. که نه زما دا خبره غلطه ده؟ دا ځای معلومول غواړي، هغه حالات معلومول غواړي. الحمدلله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د عایشې رضی الله عنها سره دا واده کړی دی 6 کالو په عمر کې 9 کالو په عمر کې رخصت شوي ده، دا په صحیح سند سره ثابت دي. په دې باندې په اوله ورځ خبره شوې